خوده ده ټوپۍ چې تندي ته شوله دې ته قچر سړی و. ها دا موږ د ډېرې خورغودۍ مرغودۍ نه په دې ښځې کې ایښودې ده. قسم په خدای ترس نه دی، ترس را پکې نشته، ترس را پکې نشته. دلته یو دیره ده 50 کسان دي، پکې صرف یو دوه پکې جماعتیان دي، نو ټول زما ملت دی. ریاض ټول د رهبر سره ولاړ دی، ټول مشره هېڅ ټینشن وانه لې کولم زه لکه د تاپوسین داسې سړی یم په داسې ملک کې ورته پروت یم صدامه چې قسم په خدای خلک سړی په یو کس وایي زه د 19 طرفونه دله بیا وم. صدامه خاوره مو مشره ماسپښین بیا په یوه پیسه کې راوباسې، مازدیګر نه دی مازدیګر بیا په بله پیسه کې راوباسې، چې ماسخوتن اذان کېږي بیا په اوږه ګرځوه چې چا هم دغه څه ویل نو رهبر راته ویلي ښه بالکل به د رهبر سره ولاړ یو د ډاکټر سره. تمله د کارونو هم خور وغیم، د مزدورۍ هم خور وغیم، د غریبۍ هم خور وغیم چې په ما او چې تا ته یو سړی په بد نظر ګوري د هغه هسې بېسه خور وغیم. دغه مې لګي چې نو چې چا نه چې چا د ګوره کش کړه پرنګ هم چا کو که نه لږ نه دی لږ تا ته پته لګېده چې د دې سړي اراده غلطه ده. میدان ته که وایي رهبره رینګ کوه چې د دیرې مخې ته نه دی، چې د دیرې مخې ته دي 10 کسان سره د ړانګو نه ولاړ که نه نوم به مې بدل کړي وایي رهبره څه غول دې راته خوړلي وو. ښه لکه اوس مې چې خبر کړلی رهبره او رهبر خو هغه ځي ته لاس اچوي چې د چا لاس نه وررسي، ته ټینشن مه لره. ګوره چې ننګ نه دی چې ننګ کومه نو ګوره بیا به ننګ هم کې، ګوره چې ننګ دې بیا ونه کړو نو ګوره بیا دې بیا خو ونه شوه بیا خو ونه شوه. ها مونږ داسې خلکو ته پښتو کړی ده، مونږ به په قبر کې کنځي یاد ساته، د قهر نه ځان ساتي. امان برانه دا خلک غواړي، ها امان برانه دا خلک غواړي، امان. او لایسنس ته سشته همداسې د خوبه راپاڅېدم مشره ورګه د صدام نه لږ تپوس کوم لایسنس شته؟ شته مشره شته رسه سار د ګاډي ته خېجوم کوسته پلي 3500 روپۍ تنخواه به درکوي، او که وایې چې ګاډی نشم چې ګاډی نه چلوم خپل ترتیب کوم بیا دې ذمهوار یم راشه چې په تملیک یې دله راوباسم. ما تا به پرسنل کې بحث کړی و که نه؟ ایس دونه ټینشن ونه کې ښه دونه ټینشن پوه شوې چې دونه ټینشن ونه کې د کمزر په سړي خور وغیم بس ولاړ په د کمزار ته سړي خور وغیم چې ستا مشره زه وایم چې تا به الله څنګه خراب کړي چې ته د الله د بندګانو سره ښه کې تا به خدای څنګه خرابوي چې تا ته څوک په بد نظر ګوري د دوی په خور راولګم. زه ګوره په مظلومه سړي لاس ورچوم، په مظلومه سړي او په مظلومه سړي چې کله زه لاس چې په مقابل کې د پاکستان آرمي چیف ولاړې بیا هم په خور رالګم. رهبره د ډاکټر ته یو خبره کوم لږ یو مین دغه غواړم ډاکټر صاحب دا زما د رهبر د نن یو 15 میاشتې مخکې ملاقات شوی بیا مې یو بل لیدلی هم نه دی صحیح ده؟ شاباش اوس ملاقات نه راشوی خو صرف اشارتن داسې پوه یم ډاکټره چې خلک وایي چې زمونږ په ښکر خاوره ده نو که د چا په ښکر خاوره وروره را میدان ته وښئ. بسم الله الرحمن الرحیم. که چا د نن نه دی که چا د نن نه سبا ته کړه ښځه دې پې طلاق او مور دې پې ښځئ داسې ده که نه مشره ستا دې صرف اجازت وي، زه خو ستا اجازت له بغیر یو کار نه کوم. 4 بدۍ مې خپلې دي او 5 مې د دې اسکې شو چې د چا په غېږ کې بیا به له په خور راولګم. لایو کې تصویر مسویر لګوم دا زه زوور سړي لګوم د کمزر په سړي زه په خور رالګم په سټ ورته خپېږدم. زنده‌باد دا خو دا د سټیټ خلاف او دا د آرمي چیف خلاف دې خلکو خو وس نه رسي ځکه پسې لا ویډیوګانې کوو مشره بارم مخلوق شته دی ټول ټیک ټاک ته پته راغله ورځ د علاقان لایو ته راوستو ځان نه دی په خدای ګو چې پښتون ځان بې وجدانه کړي که نه او زما ګریوان ته ګوتې راشي یا زما د ملګري ګریوان ته ګوتې وراشي چې خو غلطې واله مې ورته څه خبرې کوې ته مشره صرف امر کې په دې بازار کې او په دې ښار کې داسې جګ غڼ کې ناسته ده به برخوټو خلکو کار دی ښه دا سره دله سړي کار نه راشي دلته سړي په خور هم رالګي بیا راځي کلم په بازار هم ناست بالکل زنده‌باد ولاړ یو در سره او هر هغه چاته وایم چې ګورې پښتون را باندې ګران دی د پښتون احترام کم دا چې سر مې او دا چې دا شر مې اخیستی دی دا مې د دې پښتون په سر باندې اخیستی دی
او دا کلم لګیا یم پوه شوې او به په چا یې نه راتړم وګورې کم پښتون نه دی که کم پښتون دا کوشش وکړو کوشش پلاتن در اراده که په زړه کې مې اراده وکړه نو خور به مې ترې اخیستې ښه شاباش منم ډاکټر زموږ په ادبار کې ډېر بد وشو که نه داسې کار دی چې رهبر په کومه ورځ اواز وکړو زما د پلار نیکه زما د 34 کالو نه چې کوم دی زما دشمنۍ دي او زما په اجره کې لا اله الا الله محمد رسول الله وسم 12 هلکان سره د بولټ پروف ګاډو سره د اوږې د شیانو سره د الوګانو نه ناستي بیا خپله مور ښځه ساتم او دلته چې دلته کوم بچی بوس کېږي چې او زه داسې یم ساري هلته مور او پلار په تاڼه کې نو بیا به م راله چې کوم دی دا ګیره به رانه وخوروئ تاڼه به ورسره رهبره ته کوې زه یې وله بربنډوم هلته زه به ویډیو درلېږم نه چې هلته ذلیل او رسوا په تاڼه کې ولاړې پوهېږې صرف تصویران یې په میډیا وایرلي داسې قسم دی داسې ډنډې دله په پاکستان کې ومنډم مشره قسم په خدای ته په ما یو کار راواچو چې دا کشر درته لږ ځانم وښیي چې هسې ډوزي ولي که نه څه پکې شته کشر دا خو نه دی دا خو زه صرف ګوره دا خو زه خلکو ته خبرداری ورکوم ډاکټر نو په ما کې رحم هم ډېر دی او په ما کې بېرحمي هم ډېره انتهایي سیوا ده دا بېرحمي را په کې هم ډېره داسې خلک دی که نه داسې خلک دی چې مړه ځان ته ګوره نو بس ځان ته ګوره نور پې نه سه مشره دا ټول ټیک ټاک دی او زما د قسم وایي زه د هر سړي سره کښېنم او هر سړي ته مې دا ویلی دي چې رهبر ریډ لاین دی که چا په بسم الله کې هم د هغه نوم غلط واغست او بیا مې د فون واغسته ګیله به نه کوئ ما له خو دا ضرر کار خلک د ثواب په نیت کوي وایي رهبر دی وروره دا مر ټایم په کار راتلی شي او داسې ده پوه شوې خو لکه ټولو ته دا خبرداری ورکوم که څوک په لایو کې ناست وي څوک زما دا خبره اوري او څوک چې ګورې غلط حرکت ونه کوي ښه سوچ هم ونه کوي سوچ که نه د خپل ځان ذمهوار به په خپله یې وروره بس مشره ستا یو اواز به پکار وي او انشاءالله بیا به یې دله په چوک کې راکاږو الله دې نه دی الله دې د پښتون د بربادۍ وس نه راکوي خو که چا دا کوشش وکړو نو ګورې د رزق اړې به هم دلته ختمې کړم ښه انشاءالله مشره ورځ دې څنګه تېره شوه بس ما خو ډیوټۍ نه سهار لاړم خوب مې وکړو او دلته مې یو دوکان دی لاړم هغه نه مې یو قوده پیسې راټولې کړې مل نوي لوټونه راکړئ زاړه لوټونه مې هم نه لګي او په ګاډي کې مې راواچولې پر یې سوچ بورډ مې ایښي دي مال که چېرته یو انګرېز یې وي نو ګاډي ته راوړي داسې ورځ مې تېره کړه داسې ورځ که نه داسې ورځ مې تېره کړه چې څه یې وایم اورې ښه په اوږدو خپو مې ورته خوب وکړو مازدیګر 5 بجې راپاڅېدم پوه شوې د ورځې 1 بجه راپاڅېدم او د 3 پورې ایښو یم بیا ویده شوم بیا 5 بجې راپاڅېدم موږ داسې کار کوو دا خانخېله راولو ته به د دوکان نه موزګار دا خانخېلې ویزټ نه و چې سړیه خدای دې کور او نغری مې راتلو دا څه ابۍ راولم نو ابۍ به بیا دغه که نه بس ته به وزګار یې اورې پوه نه شوې پوه شو ابۍ دله راولم انشاءالله ابۍ مې راوله ابۍ بله ورځ داسې کار کړی دی چې وروره چا سې قابو کوېدن فکس کړی وه بس والله پړه مې څه چل کېدو ایسته ترې راکوشو لکه دا سار سیکرټري غول وخوړه که نه سار سیکرټري دا خبره وکړه چې بهی دا چل شوی دی یاره دا حقیقت دی که نه رهبره زه ناست وم خو ما هغه ټیم کې څه ونه ویل ما چې دا سیکرټري ووایي چې اعتماد دی پې پیدا ډاکټر په دې خوشحالېږئ په دې خفه کېږئ ما یو عزت به چې کوم دی بچ شي نه ما خامخېلې ته انبکس کې ویل چې ګوره د رهبر لاس ته باندې پروت یې هغه دې چاله ورکړي تپوس به دې موکي بیا هسې نه سبا بیا نه که هر چا سې واده وکړو بیا هم مونږ تپوس کړو ډاکټر داسې بېننګه خلک نه یو او وی خو لکه زه ګوره داسې کار دی کور کې د دې مشر خپل روب دا وي دا چې تا چاله ورکړه د بیا به ورته لاس په نامه بیا هم ورسه بېننګي نه وکړو مونږ دا د لګیا یو به یې په پردو خلکو ننګ کوو یو سړی زه یو پښتون پردی نه ګڼم ښه که یو پښتون پردی ګڼم که نه د مور پی دې راباندې حرام شي ښځه دې راباندې خور شي او مور دې راباندې ښځه شي که زه د یو پښتون بده غواړم او یا زه من څومره کنځلې کېږي ډاکټره قسم په خدای که زه د پښتون بده غواړم او یا زما چېرته په سوچ کې م راځي چې یا الله زما د لاسه پښتون ته ضرر ورسوي که تېره ورځ مې دا د هوټل دا څونه غټه غویمه تېره شوه قسم په خدای هغه خپل تصویر مې ورته نه دی صرف د پښتون د ګریوان د لاس واچولو د وجې مې ورته خپل تصویر هم پرېښود تاسو یې وګټئ زه تاواني ښیم وروره
الله تعالی نه تاوان زه به بیا کومه پښتونولۍ دعوا کوم چې زه د پښتون غږ اوچتوم او زه به پښتون قام ولاړ یم او زما د پښتون قام سره مینه ده چې ما د یو پښتون ګریوان په پیسه باندې رانیولی دا زما پښتو شوه قسم په خدای په والله راسې لږې ډېرې روپۍ به مې متکېدې د خدای په هغه لوی نه دی د خدای په هغه لوی در مې بغلي دي او اوس هم په دې لایو کې وایم چې عمران خان یې په ناګاه کولاو کړی او ما همدار یې په ناګاه کولاو کړل ورځې یو چې نور ځای کې د نشې لري ته به د نه پنځه اخلي ورځې اوس هم پکې خورئ د دوه درې کسانو رزق پکې روان دی چې خدای چلی شاباش شاباش اوس خو چې دا زه خو چې اوس څه کوم دا خو زه هسې اخوا دې خوا کوم صرف خپل مقصد ته لګیا یم ځان رسوم دا اوس په لاره په مزل کې یم دونه خورغودی کوم چې زه مزل ته ورسم د دې خلکو بس حالي زه به لکه په شکال د سیند نه دی زه به په شکال د سیند په شان ته که رحم ما کې نه په چینارونو به م ورخېږم او وروسته په شاړو به م ورخېږم او په سمو دشتو لکه د 2010 د سیلاب دغه ټیم له به زه بیا انشاءالله سعودي ته درځم دې وړوکي دله خو به پکې پته هم نه لګي دا خو به اوچت لکه د توتړي ګرځوم شاباش اس کې مشره یو څلور پنځه ورځې خوټې مخره او ببرې خوټې ګرځوې مشر راته ویل دي مشر امر دی ورته که چا هم څه ویل که چا ویل چې حرام دی پوه شو ورته وایي بس مشر راته ویل دی چې ګناه یم په ما پسې شوه خو ببرې خوټې یو څو ورځې لغړ وګرځه پرېږده ور دې خلکو خور غوم چې پرېږده چې دې خلکو تر خپلو اوقات ور دې خلکو تر خپلو دغه ته دا دغه نه دی د عزت وزن چې کم دی دا ډیر باری دا هر کمزر په سړی نشي وړی دا خبره ده پوه نه شوئ کوشش کوئ چې نسلي خلکو سره لین دین وساتئ ښه نسلي خلکو سره صحیح خبره عبدالحق صابره ولې تا ته مې کنزل نه دی کړی پوه شو که ته یې په ځان درړی چې راشه په دې غین کې مې پړی واچوه دا ټوله دنیا به وګوري دا ځینې سړی په ما سې ځان کنځي کنځل مه کوه کنځل چا کړي ستا په مور لرګي ومنډم اوس مې کنځل وکړه اوس یې کنځل دلته دې پېښوله دلته چې زمونږ کنځل یې مونږ هغه چا ته کوو چې څوک نه دی چې څوک دلی او چې څوک په ځان باندې ورنه راړی دي زه دا دنیا نه منم پوه نه شوې خور د دې دنیا و غم نسوار داسې ګزارئ کپ لګو هغه لایز لایسای والا نه یاره ازلا څنګه چې عیسای والا یو مخه غر کم کې په اخر هم تبا کې هغه ازل ستلمشه سلامونه څنګه یاره نن مې قوم سره غټ خطاب وکړو خبرې او کنه ما به پرې چې دی خپل کې خبرې وکړي بیا دینه سو خبرې نشو کولای له دا جنې سره ناسي ولا جنې سره خبرې کوي بل خبرې نه نه ملګو پتن نه ملګو قام ته مې صفا رښتیا خبرې وکړي چې قامه او نه مې په کې صلی الله علیه وسلم نه مې په څه قراص ته رزق دی خدای به راکړي بهشکه د دې رزق د دې ازل لزر کوین زما په لایو کې رزق ته دا کدم که څوک تاسو شل مخالفت وکړي دا به دې تپلی کېږي که شپږ زره شته یو قسمه شپږ زره به که زرو که یو نه و نو یو به هم نه خو به ایمان په خدای ایمان دا تاسو 500 شپږ اویا پښتانه ناستې زه واضحه دا خبره کوم دا جنۍ ده د سوات ته که د هر ځګي ده خو پښتانه ده زما دې لایو ته راځي زما دې لایو کې ما څه ناست دی که په خپل وجود او په خپل عزت باندې پیسې پیدا کوي که نه نو خدای دې نه بې عزته کوي پوه شي خدای دې نه بې عزته کوي الله دې عزت وساتي خو که په خپل وجود او په خپل عزت باندې پیسې پیدا کوي که نه نو که دا ځان ډېر هم په پرده کې وساتي دا به بې عزته کېږي روکې که دا ساقي جان څه ناست دی که دا د هر چا څه ناست دی که دا په کوم ځای کې ناست دی دا به شرمېږي د خدای نه تمه یې که نه که خدای نه تمه یې پوه شي نو انشاءالله الله تعالی به ورله ورکوي داسې خدای به یو لیونی
دی به یو داسې مور به زوی راوړی چې لېږلی به هغې مزدورۍ لري چې لېږلی به هغې مزدورۍ لري پیسې به راوړي عزت به یې ولي صفا یې کوم پیره صفا خبرې نه کومه قسم په خدای زما شان واضح ظالم زه دونه منپسنده سړی یم عزت رباب چې کچل یادوم انشاءالله ټپې به ورته کوم صحیح ده صحیح ده ما ته چل نه معلوم پیره ته چل معلوم دی استاد څوک دی دا خو ولګي به خلک کلاسې ځلي که نه ما څه ګورې رباب ملت زه ګورې منپرسته سړی یم ما څه ګورې رباب هم پروت دی او ملت مې سوړه کې تقسیم دی رباب مې ډېر خو خو چل راته نه دی معلوم دا رباب دا ټوپک نه ښه دی ټوپک نه ښه دی ټوپک به دمني جوړی دا امن جوړی دا خلک را دې ته مولا هسې ګناهګار ویل دی دې ته مولا هسې ګناهګار ویل دی دا زمونږ د ثقافتي نه دی دا زمونږ ثقافتي د وجرې د رواجي چا بل چې رباب حرام دی ته پکې اوس ښځې ګډی نو د هغې ذمهوار خو زه نه شوم استا دین اسلام دی ښه زه پکې خپله ټپاړو م د ملت خیال دی پوه نه شوې چل به یاد کړم دا برې یاره استاد مې شته چې راوی غواړم دلته یو څو ورځې ملت رباب زده کوم رباب راسه پروت دی هېڅ داسې کمې نشته داسې کمې نشته خدای نه وغواړی خدای نه چې ژوند هم ازاد شي هلکه نو روز راشه بیرغ واپس پورته که به احترامي وشوه یار به احترامي وشوه پام متنو ملته بیرغ به پورته کېږي بیرغ ګورې د وطن بیرغ دی په دې کې ګورې افغاني او په پاکستاني نه چلېږي دا زما خپل بیرغ دی دا زما ذاتي بیرغ دی په دې کې زه چاته سوال نه کوم چې دا تا ولې لګول دی دا ته ولې لګي او د دې غرض څه دی ستا د پلار بیرغ دی که ستا د نیکه بیرغ دی زما بیرغ دی ما خو په ننګ او په غیرت لګول دی که ستا په دې کونه کې زوري ته یې مو لګوه که نه یې شي لګولی ته به غلام یې ته به د یو چا ماتح دی ته به د خدای نه علاوه چېرته په ځمکه بل خدای منې ما څه ګوره که د دې بیرغ په سر باندې څوک داسې مینه کوئ که نه چېرې ساقي د لایق او پالور دپاره لګولی دی او د ګفټون دپاره یې لګولی دی ستاسو په ګل کې کېدم ته به ما ته یو وخت زمری پلی کوې بړه سره راته پلی نه کوې چې ما ته د دې بیرغ په سر ته زمری پلی کوې چې دا ګل ته ناست دی او د ګل کونې ته ناست دی نو چې ما ته سره پلی نه کوې وروره ستا دغه ته زما حاجت نشته پیره تا له خو یې څه لږ ډېر شل درځي دا ګوتې به دا به درې واڼه ګوتې که نه دا داسې بوزه دا ګوته بوزه و یو بره تاره غټ وهه دا تار وهه دا دریم دا وهه او دا بره ګوته په همدې تار باندې داسې راوړه بس اخري پورې حاضر یاد به نه کوم نو دا به ډېر ټایم وي شراته نه یادېږي دا یو ورځې کار نه وي خو که یاد مې که نه ګوره یو خبره ته وکړم چې ګوره ټپې به بیا به دواړه شاندارې ټپې کوو صحیح ده او ملت ټپې مې کوو خیال دی بس نن له استاد راغواړم مونږ ټوپک او د ضرر او تومانچې د چل د زده کولو نه ښه دا راشي د رباب چل سړي ته یاد دی کم از کم دغه خو پکې نشته که نه رهبر مو مه کوئ تاسو ګوره ډمان شاهد خان دلی دی جهانګیر خان دلی دی دا ډمان دی رباب اوس کرن خان دی کرن خان ته تاسو په یو کتاب هم ډم نشئ ویلی کرن خان ته تاسو یو کتاب ستاسو چې کله غم راشي د کرن خان هغه غزل چې تاسو وګورئ کرن خان چې څومره لکه کرن خان خپل روزګار کوي کاروبار کوي ځان له بیا څه کوي بل به د هغه دونه وس نه دی څومره چې وس هغه زموږ دپاره وکړه لکه ځینې کله زه د هغه کمنټس ګورم کله پسې زه هم پوسټ کوم خیر دی خو د کرن خان ګانه په داسې وخت کې په کار راشي چې په هغه وخت کې د مولا تقریر په کار نه راځي دا نه دی مولا چې خپل دروغجن تقریر کوي د قرآن نه خو چې دیو مسلې کوله نن به زموږ په وطن کې داسې حل وی مولا د قرآن نه تقریر نه دی کړی مولا رضا نه تقریر کړی دی ما پسې را پسې شي پاسې منیر پسې ور پسې شي
مال وټ راکوي او پلان کې له وټ ورکوي یو خو علما دي چې هغه په دې قسم مسلو کې کار نه ساتي د چا چې څومره وس دی د خپل وس مطابق علم لګیا دي رسي خپل وس مطابق علم لګیا دي رسي یو داسې علما چې د ملک په وران یو داسې ملایان دي چې د ملک په ورانولو په جوړولو کې لاس دی لکه مولانا فضل الرحمن صاحب د دین لکه وس تاسو داسې لکه دغه د علم څخه موږ دغه د علم قدر کوو دغه د جوسي او دغه د شخصیت هم قدر کوو خو د یاره ته دغه طریق وکړې پاور بینک ته چې چېرته دی که روټۍ به هغه خوړلي که نه ستاسې نمبر شته دا مړ کړي زه بس نوروز دی ورکړه زه به وخورم به یا وروسته ناوخته به وخورم نه بس ناوخته به وخورم زه نه یم وږی ما اوس مازدیګر را پاڅېدلی یم صحیح ده زه ته خپل کار مار وکړه داسې قوم سره لګیا یم او ناوخته به ګپ لګو مولانا صاحب زنده باد خیال دی راځي زه او جی او اوس ما اذن لږ خپل ګپ ته راځو قومه که اورې واورې که نه اورې نو صحیح دی اذن ماښام را باندې بیا ډېر سخت ټینشن پیل شو خو بس بیا ښه شوم دا ولې دا څه مسله ده ساکي مړی زما لږې اندروني یو 2-3 مسلې وې اورې خیر شو امتحانات یې که نه الله تعالی راته لاره درخیږي لکه دا لار د شپه وه په دې لار سم شه او جی او هلکه تا ته رینګ وکړه دغه امجده ته ورته رینګ وکړه وایي ساقي درته وایي چې څه پوزیشن دی راځه که نه کور دې وران شه اوس زه لایو کې یم که نه ما به ورته ویلي وې اوس کېدی شي منحوس شرته له لایو ګوري یم ته ورته رینګ وکړه دا څه وایي څه ټایم راځي هله وایي دا وایي څه ټایم راځي چې زر راځه کوم ځای کې څه حساب کتاب دی وایي چې څه ټایم د ټایم تپوس ته وکړه وایي څه ټایم راځي بس که نه راځي چې بیا ته زه ستا ډوډۍ وخورم او ناوخته څه پوزیشن دی چېرته به راځي بیا را چکر راولګوه پیڼۍ ګپ ولګوه راشه چې په دې خپلو محفلونو کې د خپل ملت سره کښېنومه چې ته زما د قوم دا ژبه زده کړې زما د قوم ستا ژبه زده کړي او داسې راشه زه به دغه ځای کې دلته یو ځای کې یم زه به ته په دغه کې ویم په واټساپ کې او هلته بیا راشه تلی لایو کې که وته خدای دې مړ